السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمندو، ما سره دا کتاب دی پلاس کې کتاب الایمان د امام ابو بکر ابن ابي شیبه رحمه الله. په دې کې امام ابن ابي شیبه رحمه الله دا مسله ثابتوي چې الصلاة من الایمان، مونځ د ایمان لویه برخه ده، رکن دی د اسلام. د روایت د فایدې دپاره ذکر کوم، خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د مانځه اهتمام نه کوي او په مانځه کې کوتاهي کوي، چې دا خلک به الله رب العزت له څه جواب ورکوي. دغه وایي د عروه رحمه الله د دوو کسانو په باره کې وایي، د مسور ابن مخرمه او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم. د دې دواړو باره کې وایي چې انهما دخل على عمر رضی الله عنه حين طعن، کله چې عمر رضی الله عنه د سهار په مانځه کې ابو لؤلؤه راولګېدو، یو څو چړي وو او بیا کور ته هغه ملګرو بوتو او د دې زخمونو نه د وینې سمې روانې وي. دا دواړه په دغه ټیم کې ورغلو د عمر رضی الله عنه خواله، فقال، نو هغه وایي الصلاة، مونځ او مونځ د مانځه ګوره ډېر خیال کوئ. بيقول أنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، چې کم سړی مونځونه ضایع کوي که نه، د ده په اسلام کې هېڅ برخه نشته. دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه خبره ده، عجیبه دا ده. فصلى وجرحه يثعب دما، او بیا خپل د سهار مونځ پوره کو او د دې زخمونو نه د وینې دقه شان روانې وي. ما ورته به الله ته څه وایو چې یو سړی روغ رمټ ته د مونځونو اهتمام نه کوي، یا کوي نارینه په کور کې لګیا دی جومات ته نه ځي، زنانې په کور کې بې ټیمه کوي، بعض خو والعیاذ بالله د سره نه کوي. نو عمر رضی الله عنه وایي چې څوک مونځونه ضایع کوي، لا حظ لأحد في الاسلام اضاع الصلاة، د دې سړي په اسلام کې هېڅ برخه نشته. الله رب العزت په موږ ټولو باندې رحم وکړي.